تقریبا 2 کاله وړاندې یوه ورځ یوې نجلۍ زنګ راته وکړ. ویل یې زه دري ژبې یم. په پوهنتون کې 15 پاڼې راکړي. ویل یې دا خو راته پښتو کړه، پیسې یې درکوم. ما ویل سمه ده. مازدیګر یې کتاب پلورنځي ته راوړه. مازدیګر نجلۍ راغله. یوه بله د پاخه عمر ښځه هم ورسره وه. ویل یې دا مې مور ده. بیا یې متن راکړ. متن مې ولوست، اسانه و. ویل یې څومره پیسې یې کیږي؟ ما ویل صفحه په 40 افغانۍ ژباړم. نجلۍ یې مور ته وکتل. مور یې وویل خیر زویه، په صفحه به 20 افغانۍ درکړو. خوښه دې ده؟ ما ویل زه سمه ده، هر څومره چې تاسو راکړئ. تر سبا مې متن ترجمه کړ. زنګ مې ورپسې وکړ. نجلۍ وویل پلار ته مې ادرس ورکړی، هغه به درشي، پیسې به هم درکړي، متن به هم ورکړي. تیاره ماښام و چې زنګ راغی. پلار یې و. ویل یې چیرته درشم؟ ما ادرس ورکړ. 10 دقیقې وروسته ظاهراً سپېره سړی راننوت. په ږیره کې یې سپین ډېر ول. شونډې یې وچې وې. کېناست. خو ما چې جیب ته لاس کړ نو پاڼې په کوټه یعنې اتاق کې راڅخه پاتې وې. سړي ته مې مخ کړ. ما ویل کاکا له ما خو پاڼې په کوټه کې پاتې دي. ته راځه چې یو ځل ورپسې لاړ شو. سړي ویل سمه ده. روان شو. سړي په لاره کې راته ویل چې که لږ ژر لاړ شو زما بیړه ده. ما ترې وپوښتل کاکا بیړه دې ولې ده؟ ویل یې زویه کراچۍ مې بل کس ته درولې ده، ناوخته شوه، باید ژر ورشم. ما ترې وپوښتل څه پکې خرڅوې؟ سړي وویل بوټان خرڅوم. ما ویل کاکا څومره پیسې ګټې؟ ویل یې زویه چې ډېر شي د ورځې ایله 150 افغانۍ وګټم، هغه هم له سهاره تر ماښامه. کوټې ته ورسېدو. پاڼې مې ورته وسپارلې. سړي جیب ته لاس کړ. پیسې یې راته ونیوې. ما ویل پیسې نه اخلم. سړي په خوښۍ ټینګار وکړ. ما ویل نه بس نه یې اخلم. سړي چې زما ټینګار ولید خوښي یې 1 په 2 شوه. له تودې مخخې وروسته یې چټک ګامونه واخیستل. اوس وګورئ دا د کلونه تیر شول، خو هغه صحنه چې کله اوس هم ذهن ته راولم وژاړم او له ځان سره ووایم چې بیخي شین کړي موږ په سخت ټوک ټوک او غربت ځپلي وطن کې هست شوي یو. اوس هم چې کله ویده کېږم ذهن مې له دې پوښتنو ډک شي چې یاره هغه نجلۍ به اوس له پوهنتونه فارغه شوې وي که نه؟ دومره به شوې وي چې هغه د پلار له اوږې یې بار سپک کړی وي. او نه پوهېږم چې هغه پلار به یې اوس هم په کراچۍ کې بوټان خرڅوي که مړ به وي، که به د ښار له چاودنو ژوندی وتلی وي او که نه. خدایه ژوند را